په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیلهمن یم چې روغ او جوړ بیاستئ. دوستانو د هر څه د مخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د شرمګاه مچي کول او څټل د کافر قوم او حیواناتو عمل دی. دا عمل د کافر قوم او حیواناتو سره تشبیه ده او د کفري او شیطاني فلمونو او میډیا د نفوذ بده نتیجه ده، کوم چې د اسلامي امت په شهوت پرسته کسانو کې نفوذ کړی دی. د جاهلیت په زمانه کې یو وخت کې وه بې شرمي داسې سرحد ته ورسېده چې یو د بل شرمګاه ته به یې سجدې کولې. کله چې د اسلام ځلانده انقلاب رامنځته شو، په ټوله اسلامي او کفري نړۍ ژور تاثیر پرېوته او په ورو ورو خلک د انسانیت چوکاټ ته داخل شول. اوس عصر چې کفر زور نیولی دی، د مسلمانانو حاکمیت شهوت پرسته او نفوذ پرسته او د کفر د سلطې تر تاثیر لاندې راغلل. یو ځل بیا هماغه د جاهلیت د دوران بې شرمي په عصري او پیشیني ډول رامنځته شوې ده او په ضعیف الایمانه او شهوت پرسته او سمبولیکو مسلمانانو کې نفوذ او خپرېدو په حال کې دی. د ښځې او د نر شرمګاه د نجاست ځای دی. آیا د نجاست ځای پاک وي؟ په خوله باندې خوړل، د الله جل جلاله ذکر، خبرې کول ترسره کیږي. آیا د داسې پاک شي تماس یو مردار شي سره مناسب او حلال دی؟ په داسې حال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیازو کولو په وخت کې په ښي لاس باندې د ذکر د نر شرمګاه نیولو څخه منع فرمایلې ده. دوستانو که زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، لایک او شیر هم کړئ تر څو نور دوستان هم له دې غوره او ګټور معلومات څخه برخمن شي.